السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ ښه خو به یاست؟ جوړ یاست؟ نور خو به ښایست جوړ یاست؟ وخت مو نه درځي، کوم درځي چې ډایرکټ سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ مو د چی سره اخیستی؟ هغه د بایو کیمسټري دپاره مو رااخیستی. بایو کیمسټري څه مو رااخیستی دی څه دی؟ دا ویډیو چې ده دا د لیبارټریانو دپاره دی، یعنې کوم لیبارټري ټیکنیشنانو دپاره ده. کوشش دا نور کوم کتې هغو دپاره هم دی، لیکن د لیبارټري ټیکنیشنانو دپاره بیا ډېر ده دا ویډیو څه ده. نو سبجیکټ مو پر څه راخیستی؟ هغه مو سټنډرډ راخیستی دی، کنټرول راخیستی دی، یو کیلیبریټر مو راخیستی دی سره. په دې درې سرو باندې به ستا اوس سر خلاص شي چې سټنډرډ څه شی دی، کنټرول څه شی دی، او کیلیبریټر څه شی دی څه ده. نو اوس زه تعریف درته کوم د سټنډرډ چې شروع کوو څه ده. it is solutions based on which we can compare color and gives correct concentrations. د یو حل دی چې پر بنسټ یې موږ کولی شو چې رنګونه یې پرتله کړو او سم تمرکز وکړو. او دی څه وایي، د دې مطلب چې دی، یعنې دا خو ما خالي ډیفینیشن درته وکړئ، زه به د سم سره اوس د خلاصون پر سټنډرډ باندې دا ډیفینیشن یې په یاد ساته. خو سټنډرډ یو داسې یو ټیکنیک یا یو داسې طریقه ده چې اوس موږ ماشین ته ورکوو. اوس ماشین چې دی، ماشین کله چې موږ یو ټیسټ ورکوو نو دی دا ټیسټ په وچ نو دی موږ ته هغه ریزلټ راکړي. نو اوس دی څنګه ریزلټ راکوي، اوس څنګه معلومیږي موږ ته چې دا اوس دی څنګه ریزلټ راکوي. زه به دې سم په اسانه سره خلاص کړم. اوس ماشین چې دی هغه خو انسان نه دی چې دی وایي یاره شوګر به زه در سل پورته چې راشي بس هغه به دغه پورته وي. نو در څو پورې چې ته خپله په دې کې د شوګر پروګرام ورنه کړې، د شوګر سټنډرډ ورنه کړې، د سټنډرډ دپاره یو لیمټ ورنه کړې، یو شی ورنه کړي درته، یو رینج ورنه کړي درته، نو دی د ازمایي پر دی نشي درته کولی چې یار دی ریزلټ درکړي، بس په خپل پر سره درکړي. نو د سټنډرډ مطلب د هغه دی، یا د سټنډرډ چې ته خپل ریزلټ سټنډرډ کولی اکورسي دپاره، د یو اکوریټ دپاره. نو موږ بیا څه چم کوو، ماشین ته سټنډرډ ورکوو، د سټنډرډ څخه بره دی موږ ته هغه که کم پورته وي، خو موږ ته وایي چې دا پورته په شکل روان دي، که کم وي نو هغه موږ ته کم راښیي. سر به دې په خلاصه وي. سټنډرډ ډېر ایزي طریقه ده. بیا هم اوس ګوره موږ د سټنډرډ چې دی کله کله چې کوم ریجنټ راواخو د هغه سره خپل کیټان دی کوچني کوچني، دا وګوره د تصویر کې دا کوچني کوچني بوتلان سره دي، دا د سټنډرډ دی څه دی به تا ته ولې ته به هر ماشین چې دی چې تا کوي بایو کیمسټري ماشین ده، نو هغه بیا خپل سټنډرډ غواړي. بایو کیمسټري ماشین ده، نور ماشینان هم، خو بایو کیمسټري به ډېر غواړي ولې چې ته یو تھرډ پارټي پکې کښېږدی چې ته دې ته معلوم کړي چې زه اوس کله ریزلټ ورکړم، که هغه کم دی به ما ته وایي چې یاره دی در سل کم را روان دی. نو که کله پورته نو هغه به دی در سل پورته درکړي. دا د سټنډرډ ډیفینیشن دی څه ده. سټنډرډ چې ته جوړوې ډېر به په احتیاط جوړوې. کنټرول نیډس ټو بي میډ کیرفل، یعنې کنټرول به کیرفل کوې. شوډ بي سټیبل، دا به سټیبل وي یعنې ثابت به وي. نیډس ټو بي سیمیلر میټرکس، یعنې دا به ته چم کوې څنګه چې د ټیسټ لګوئ سیم ټو سیم سټنډرډ لګېږي صحیح ده. دا د سټنډرډ خپله پر دوه ټایپه دی صحیح ده، پر دوه ټایپس دي. یو پرایمري سټنډرډ دی، یو سیکنډري سټنډرډ دی. پرایمري چې دی لومړی معیار ته وایي، یعنې معیار ته وایي چې کوم یو شي ته ته سټنډرډ وکړې. نو زه د پرایمري پرایمري هغه سټنډرډ دی چې یعنې هغه آلات دی، د پښتو انګلیش مې لیکلي په هغه باندې مې سر خلاص کړو، لیکن بیا هم زه درته وایم یعنې پرایمري هغه سټنډرډ یا هغه معیار دی چې موږ ورته وایو چې کوم موږ اندازه کوو، تولوو یې، ناپوو یې، و هغه ته پرایمري سټنډرډ وایي. هغه هر څوک نه جوړوي، ډېر سخت دی، پوسیبل نشي کېدای. سیکنډري هغه سټنډرډ دی چې کوم جوړ یې خپل بوتلان ورسره یې تقریبا په ټولو کیټانو کې دا سیکنډري استعمالیږي. دا ایزیم دی، طریقه هم اسانه ده صحیح ده. اور هر چې بایو کیمیکل ته استعمالوې هغه سره کیټ یعنې سټنډرډ ورسره راځي چې ته هر بایو کیمیکل یعنې هر هغه ژوندي کیمیاوي مواد چې ته استعمالوې په هغو کې به سټنډرډ یعنې معیار ورسره راځي صحیح ده. دا د معیار تعریف سو. ښه، نو کنټرول څه شی دی؟ کنټرول پر برابر باندې به اوس پوره ډیټیل سره د خلاص کوم صحیح ده. کنټرول ته په بل نامه هم ویل کېږي، دې ته ویل کېږي QC یعنې کوالټي کنټرول. نو کوالټي کنټرول چې دی دا به زه د انګلیش ډیفینیشن لپاره درته وایم، بیا به دې سم سره د خلاص کوم صحیح ده. کنټرول آر یوز ټو ټیسټ if my system is working fine or not.
دی څه زموږ کنټرول چې دی یعنی کم ماشینان چې تورکی یعنی کیو سی چې ورته وایي کوالټي کنټرول چې ورته وایي دا ګوري چې زموږ ماشین چې دی سم ریزلټ ورکوي نه ورکوي خراب ریزلټ ورکوي برابر ریزلټ ورکوي نه ورکوي څنګه دی دا د کوالټي کنټرول لپاره دی. نو کوالټي کنټرول بیا پر څو تقسیم راځي پر څو اقسام دي یعنی پر څو ټایپس دي د دې درې ټایپس دي دې ته درې لیول هم ورته وایي سي. نو اول لیول چې دې ته وایي کېږي کوالټي کنټرول لو لیول کوالټي کنټرول یا کنټرول خالي وایم سي دی خو کوالټي به زه په دې ته هم چې سم دي سر په خلاص سي. نو کوالټي کنټرول لو های نارمل یعنی لو های نارمل کښته پورته نارمل یعنی پر خپل اندازه باندې برابر دا درې د دې په دې کوالټي کنټرول کې راځي صحیح ده. اوس نو دی کله کله دا داسې بوتلان راځي دا وګوره زرغون دي شین دي سور بوتل دی صحیح ده په دې کې د دې خپل ریزلټ راځي هر یو باندې خپله لیکلي چې دا د های بوتل دی دا د لو بوتل دی صحیح ده. نو د موږ ګورو لو چې د لو هغه وخت وکړو چې موږ پر ماشین باندې شک راسي چې یار دی خو سم ریزلټ ماته نه راکوي کښته ریزلټ دی ګر سره کوي نه نو په دې وجه باندې موږ بیا ریزلټ ورپلوو دا چې جوړوو چې دی ماته کښته ریزلټ راکړي یعنی کښته لو دغه ماته راکړي کوالټي کنټرول راکړي. نو لو چې د دې ته وایي کېږي یعنی چې د ګورو په ماشین کې چې دی موږ ته لو کنټرول راکړي که نه راکړي. های چې دی هغه وخت موږ ګورو چې دی په نارمل رینج کې هر وخت ټیسټ راکړي نو بیا سړی پر شکمن شي ګورو چې دا ولې نارمل رینج راکوي نه های رینج ولې نور کوي پورته ولې نور کې دا ټیسټ دا ماشین سم دی که نه دی. نو هغه دوران کې بیا موږ های رینج ګورو صحیح ده. او نارمل موږ هغه وخت ګورو چې دی یا همیشه چې دی یا پورته راکوي یا کښته راکوي نو ګورو چې دی نارمل راکوي که نه راکوي نو هغه باره بیا نارمل دغه باندې موږ ګورو چې دا نارمل راکوي که نه راکوي صحیح ده. نو دا ټوله ډیفینیشنونه موږ سره دي دغه هم ورسره دي صحیح ده. دې ته کلیبریټر هم وایي کېږي کلیبریشنز هم وایي کېږي دې طریقو ته صحیح ده. او بل داسې خاص دغه نشته د دې طریقه درته ښیم چې اوس ته سټنډرډ څنګه جوړوې او کنټرول به ته څنګه جوړوې. کنټرول خو دې خپل لوشن دی ترتیب دی که سی بي سي خراب و که بل خراب و هغه هلته کلیبریشن ته به ورځې هغه د دوی نارمل رینج به خپل پر اندازه راولې او که بایو کیمستري ماشین چې و هغه به ته ګورې که کیو سی چې دې ووله بس دوی به پلاوی چې های دې وچښئ چې دی وګورئ چې پورته درکوي بیا لو پر وګوره بیا نارمل پر وګوره. اوس کلیبریټر پاتو پر کوالټي باندې اوسو خبره او پر سټنډرډ باندې هم خبره وسول خالي کلیبریټر پاتې دی. اوس کلیبریټر چې دی کلیبریټر چې دی هغه هم یا کلیبریشنز وایي یا کلیبریټر چې دی هغه هم سټنډرډ ته وایي کېږي سیده سټنډرډ په هغه ماشینانو کې کېږي لکه بایو کیمستري چې کوم 300 ورته وایي سیمي اټو ورته وایي ولې هغه چې کوم ریجنټ ته استعمالوي د هغه سره کوچنی کیټ ورسره وي هغه ته سټنډرډ وایي. لیکن کلیبریټر چې دی کلیبریټر دغه دپاره استعمالیږي فول اټومیټیک ماشین ته وایي سلیکټرا چې ورته وایي په د هغو ماشینانو دپاره استعمالیږي. ولې کلیبریټر ډیفینیشن دغه دی یعنی چې دی وایي ویری های کوالټي سټنډرډ یعنی ویری های کوالټي مطلب دا دی چې دی کم ریجنټ تاسو درکوي په هغه کې به نه سټنډرډ نه بل شی هغه به ګرده سره میکس وي مطلب کم دا رقم کش به نه وي ورسره چې ریجنټ جلا دی سټنډرډ جلا دی کلیبریټر جلا دی دا دی هغه په هغه کې جلا لیکن په کلیبریټر کې بیا جلا نه وي هغه ګرده سره یو ځای یو بوتل کې تقریبا ګرده راځي پیرامیټر ټوله پیرامیټر راځي چې دا د سټنډرډ پیرامیټر دی دا د کلیبریټر پیرامیټر دی. نو هغه دا فول اټومیټیک ماشینانو دپاره استعمالیږي کوم چې سلیکټرا سو دا غټ غټ ماشینان چې نه دا نوي ماشینان د دیو دپاره استعمالیږي دا د کلیبریټر ډیفینیشن دی لکه دا ماشینان چې دي دا تصویرانو کې وینم یا په دا ډیفینیشن کې ویني دې ته کلیبریټر وایي کېږي. او بل په دې کې داسې خاص نور دغه نشته سټنډرډ هم اسانه دی جوړېدل کلیبریټر هم جوړېدل اسانه دی پر هغه بیا ویډیو راځي دا یو خپل جلا کلیبریټر باندې زه ویډیو جوړوم. کومه ویډیو خوښه شوې د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې یو بل ته